منګه خو په دې کې دکانداري نور هم ډېره شي. بعضې کسان نه موږ تپوس کوو وایي یار روژه کې موږ شپه ورځ کولاوي یو شپه ورځ ښه ډېره کې ښه. بیا په دې کې عجیبه خبره دا ده چې کم سیز په عام ورځو کې په 10 روپۍ دی په روژه کې چې تپوس کې مسلمان سوی په 20 روپۍ خرڅوي. ولې وایي روژه نه ده وایي الله دا روژه د دې دپاره وه چې مسلمان باندې بله کسیز ګرانې که دا روژه د دې دپاره وه چې عام ورځو کې په 10 نو په کار ده چې یو مسلمان صاحب دا 8 روپۍ ریټ مقرر کړي. دا هغه کسان دا کار کوي دکاندار په دې کې اختیار نه دی غریب دا کم چې دا لولي دا بزنس مینان دي دا لولي دا په کنټینرو چې مالونه اخلي هغه ظالمان دا ریټ سیوا کوي هغه طرف نه ریټ سیوا شي هر شی ګران شي دکاندار یې بیا ګران خرڅوي. دکاندار صاحب که تا ته دا سودا په ښه صحیح ریټ کې میلاوه شوي ظلم مه کوه ظلم مه کوه. او روژه ده یو مسلمان کیدای شي د ده به وسم نه کېږي د بل چا نه دا پیسې راخستي یا ورله بل چا ورکړي سودا ورله ارزانه ورکړه باقي 11 میاشتو کې ته بیا ګوره چې الله پاک تعالی څنګه برکتونه درکوي. زموږ یقین په دې خبرو باندې نشته دا خبره یقین غواړي زما محترم ورونه. بعضې سلفو به دا کار کوو چې هغوی به درس حدیث به کوو په ټول کال کې احادیثو له به شاګردان بوله راتله د دنیا د مختلفو ځایونو لکه امام مالک رحمت الله علیه ته مدینې ته راتله مسجد نبوي کې به ناستو د نبي صلی الله علیه وسلم په دې مسجد کې هلته د صحابو اولاد او نوسی هغه خاندانونه پاتې هغه احادیث چې د نبي علیه السلام د راجمع کړي او صحابو نه رانقلو هغه به خلکو ته ښوده خلک به مدینې ته ورتله د دنیا د مختلفو اطرافونو. خو چې څنګه به رمضان راغو امام مالک به اعلان وکړو بس زما درس حدیث به په رمضان کې بند هسې که مسلې تپوس وکړی به ورته وایم خو زما به نور ټول د قرآن درسي د الله کتاب ته موږ متوجه کېږو. او الحمدلله په دې طریقه زموږ د مشایخ استادان هم دا طریقه کوي ټول کال زموږ الحمدلله د قرآن درس هم رواني د عامو کتابونو سره هم زموږ د قرآن درس روزانه کېږي الحمدلله دا طریقه د په ټولو مدارسو کې زموږ. خو بیا دا 2 میاشتې خاص کر شعبان رمضان دا مکمل صرف قرآن ته شي د الله دا کتاب چې دا د مسلمانانو ته وښیي او دا مسلمانان د الله کتاب زده کړي. زما محترمونو دې موقعو نه فایده اخیسته پکار ده. د بعضې سلفو باره کې دا راځي وایي هغوی به چې کله رمضان راغو خپله علاقه به یې پرېښوده بل ځای له به لاړه ځکه چې خپله علاقه کې همغه ګپ شپ به وي همغه به دې وخت ضایع کېږي که ته نه هم غواړې دې چوک ته وځه اوس به سره 5 شپږ کسان میلاو شي ګپونه به لګوي انګا او بنګا خبرې به کوي نو هغوی به وایي ځان سیټ ته کړو داسې علاقې ته به لاړې چې څوک هم نه پېژني او پخوا خو دا د سیکورټي مسلې نه وي چې کوم مسجد ته به لاړې به شپه به دې کوله قلارې به دې کوله خلک به خوشحالېده چېرې یو میلمه راغلی خلکو به افطاري راوړله مسجد یا به خپله چې کوم دی خرچه ځان سره اخیستې وه افطارۍ پروګرام بس سمپل کار به کجوره به یې وخوړله او اسان غوندې یو څیز به یې وخوړلو زموږ په شان دسترخوانونه ډکول نه دا موږ چې کوم تکلفات کوو نو دا خپله روژه به وي بهر دې دپاره تېره کړه چې هلته زه د شپې قیامونه وکم د ورځې مې عبادتونه وکم روژه مې محفوظ شي چې نه رانه غیبت وشي نه رانه دروغ ویلی شي نه چې کوم دی نور زما دا نور اوقات ضایع او برباد شي چې دا د ضایع کېدو نه بچ شي. تاسې ښکلی سوچ به یې کوو د رمضان نه مخکې به دا سوچونه کول او زموږ ستاسو به رمضان راشي او زموږ سوچونه نه بدلېږي